ګرانو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د وی او ای ډیوا ادبي خبرونه بل ډیوا ته مو ز بارکوال میاخیل هرکلای کوم په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله وي. په دې ادبي خبرونه کې موږ هر اونۍ پر بیلابیلو ادبي موضوعاتو خبرې کوو، خو شاعري او پر شاعري خبرو ته زیات وخت ورکوو. د نن په خبرونه کې به هم شاعري اوري او هم به پر شاعري خبرې اوري. په نننۍ بل ډیوا خبرونه کې مو میلمه د پښتو ژبې تکړه شاعر او ډرامه لیکونکی ډاکټر محمد اکبر دی. د ډاکټر اکبر صاحب تازه یو کتاب چاپ شوی دی چې اتلې هیلې نومیږي. موږ به د پر دې کتاب او نور شاعري خبرې کوو او د خوندور شعرونه به هم در اورو. اتلې هیلې د ډاکټر صاحب تازه کتاب دی چې چاپ شوی دی. دا شاید د پښتو لومړی کتاب دی چې په دې کې هم نثرونه سته او هم شاعري ده. د شاعري بیلابیل اصناف، غزلې، آزاد شعرونه، پابند نظمونه، آزاد نظمونه، څلوریزي او لدې سره نثري ټوټې هم پکې شامل دي. معمولا شاعران چې شعري ټولګه چاپي غزلې او نظمونه یو ځای کوي، کله کله څلوریزي هم پکې شامل وي، خو دا شاید لومړی کتاب دی د پښتو چې په دې کې هنري نثرونه هم شامل کړل شوی دی. زموږ د نننۍ خبرونې درون میلمه ډاکټر محمد اکبر صاحب خبرونه ته راغلی دی. ډاکټر صاحب هرکلی درته وایم. ډیره زیات مننه کور ودان تاسو د ټولو ملګرو، تاسو د وخت او د ډیوی رادیو. ستاسو مننه ډاکټر صاحب چې ل خپل مصروف ژوند مو وخت راوېست خبرونه ته. هیله کوم. ډاکټر صاحب استاد پر دې لومړی کتاب او یا مخکې چې کوم چاپ شوی دی پر هغه بیا ورسته خبرې کوو. تر روایتي پښتنو به تیر سو. ډاکټر صاحب ته د طب ډاکټر یې، د طب یا د میډیکل بنیاد عقل، تفکر او ساينس دی او شاعري هنر دی او د هنر بنیاد جذبات، احساسات او تخیل دی. نو تاسو په یو وخت د ساينس او هنر له دوه بیلو څانګو سره تړلې، آیا دوی لارې مو له یو بل کله غزمنیږي کنه؟ مسله دا چې ما ټول عمر دوه اندوانې په یو لاس کې ګرځولې دي. دا زما ستونزه ده، دا زما پرابلم دی. زه په بنیادی لحاظ باندې، په بنسټیز لحاظ باندې زه د طب ډاکټر یم او دیش په دې چې ورسره ژورنالیست یم، زه لیکوال یم، زه شاعر یم. کورنۍ بیک ګراوند مې داسې دی، پلار مې خو دې په جنتونو کې ارواښاد ننګ یوسف دی، هغه د پښتو ډرامو لیکوالو او ګڼې پښتو ډرامې لیکلي دي، شعرونه د پښتو لیکلي دي، افسانې د پښتو لیکلي دي. نو شاعري زما په وینه کې راغلې ده او طب چې دی دا زما مسلک دی. ډیر ښه. نو زما پوښتنه دا و چې ډاکټر صاحب دغه کارونه یو له بل کله اغیز اخلي کنه، ځکه چې ما مخکې وویل چې طب خو د عقل دنیا ده او د تفکر دنیا ده او شاعري په هنر او په احساساتو او په تخیل کېږي. په یوه حساب دا دواړه د یو بل مخالف دي. زما په خیال سره چې د یو بل سره مرسته کوي. زه شاعري او رسالت ګڼم. ما مخکې هم تاسو ته ویلي، دوستانو ته ویلي دي، شاعري زما په ان باندې یو رسالت دی، ټولنې ته یو رسالت دی او دا رسالت ښایي چې پوره شي او هیڅ رسالت له فکره پرته نه پوره کېږي. هر هغه شاعري چې هغه د فکر توم نه د ځان سره ونه لري، هر هغه شاعري چې هغه په فکر باندې سمبال نه وي، هر هغه شاعري چې هغه یو پیغام ونه لري، یو میسج ونه لري، یو رسالت ادا نه کوي خپل ټولنې ته او یو فکری رسالت ادا نه کوي خپل ټولنې ته، یو فکری رسالت او اصالت دواړه بشپړ نه کوي خپل ټولنې ته. زه هغه د الفاظو تیر و بیر ګڼم. زه هغه ته شاعري نه یم. شاعر چې دا یو پیغام لري، خپل پیغام چې دا ورکوي. طب هم د شاعر پیغام په فکر ولاړ دی، د شاعر پیغام فکر له زور ورکوي، د ښه شاعر پیغام فکر له زور ورکوي. طب هم فکر مهم ګڼي، فکر ارزښتمن ګڼي. د طب د لحاظه فکر چې دی هغه په یوازې یوه څانګه کې کېږي او هغه څانګه ده د تن د روغتیا څانګه. د شاعر په توګه باندې بیا څه فکر چې دی نه یوازې چې تن د روغتیا په حق باندې یا کې یا نه کې، خو د روح د روغتیا په حق باندې فکر کې.
او د فرد په حق باندې ته یوازې فکر نه کوي، د ټولنې په حق باندې فکر کوي، د ټولنې د راتلونکي په حق باندې فکر کوي، د ټولنې د اعمالو په حق باندې فکر کوي، د کړنو په حق باندې فکر کوي، د فکر د تګلاري او د تګلوري په حق باندې فکر کوي، او حتی دا چې تاسو سم ښکار شي هغه خپل ولس سره شریک کړي. د ډاکټر په توګه باندې چې تاسو سم ښکار کیږي هغه هم د روغتیا په حق باندې هغه د خپل ناروغ سره شریک کړي، خپل ناروغ ته د خبره کوي، ته فرد ته د خبره کوي، ته ټولنې ته یو ولس ته یو قوم ته د خبره نه کوي، د شاعر په توګه باندې ته یو قوم ته د خبره کوي، ته ولس ته د خبره کوي، خلکو ته د خبره کوي، ته نړۍ ته د خبره کوي، او ته د انسان نوغي ته خبره کوي. یعنی د طب ډاکټر چې دی هغه د انسانانو د بدني ناروغیو علاج کوي، خو شاعر چې دی هغه د ټولنې د خلکو د فکرونو او د ذهنونو د رنځونو علاج کوي. او یوازې دا چې د رنځونو علاج نه کوي بلکې هغه د فکر نوي پړاوونه پرانیزي د خپل خلکو لپاره، د خپل ټولنې لپاره، او په لویه کې د انسان لپاره هغه د فکر نوي پړاوونه پرانیزي. هر آرټ دا کار کوي، هر هنر دا کار کوي، هر ښکلنه دا کار کوي، لیکوال کوي، د ډرامې لیکوال کوي. زه ډرامې لیکوالم پاتې شوم، په دهونو ډرامې به ما لیکلي وي. کله چې زه د بي بي سي د پښتو څانګې سره وم ډرامې موږ ډاپ کولې، موږ لیکلې، او سوپ اپرا داسې څه چې موږ لیکو. بیا چې په کابل کې وم لیکوال ما ټرین کړل، 12 کاله په کابل کې د یونیورسيټي د مشر په توګه باندې کار وکړ، لیکوالم ټرین کړل، لیکوالان مو وروزلي، هغوی لیکنې وکړلې، هغوی ډرامې ولیکلې، ډرامې موږ جوړې کړلې، ډرامې موږ ورکړلې. نو دا د هنر د هرې څانګې د هرې برخې د هر ډګر کار دی چې هغه د ټولنې په سماوي کې او د ټولنې په پرمختګ کې او د ټولنې په اصلاح کې هغه خپل رول ولوبي، او ټولنې ته نوي فکري پړاوونه ورکړي. ورته وایي چې وروره د دین نه به اوس موږ دلته خوځېږو، د الف نه به اوس موږ بې ته خوځېږو، د بې نه به موږ ګیم ته خوځېږو، ځکه چې پرته له دې نه ژوند نه کېږي. بل دا چې فکرونه چې دي د هغو ښایست په دې کې دی چې هغه اوړي د حالات سره سم. لکه دا ویل کېږي چې د سیند څپې په بیا باندې راځي، خو هر څپه چې په بیا راځي هماغه څپه نه کله چې کومه یو چې تیره شوې ده. همدا حالت د فکر دی. فکر چې دی هغه اړخونه بدلی، هغه رنگونه بدلی، هغه انځورونه بدلی، هغه مخونه بدلی، تیری بدلی، او دا خو د فکر چې دی دا د کڅوک را سره مې کني مننه ډاکټر صاحب. د فکر او د خیال ترمنځ په شاعري کې چې کم تړاو دی، په دې بیا ورسته خبرې وکړو. تاسو مخکې وویل چې تاسو په نظر شعر یو رسالت دی، نو کدي خوښي تاسو یو نظم هم په دې اړه ستا، نو ستا په خواږه ژغ کې دی دغه بل اوریدونکو سره واورو او بیا نور خبرې وکړو. ولې نظر ولې زه ته او زه ته د سر ویښته بدلې، ته د سر ویښته بدلې، زه د سر مازغه بدلې. ته د سر ویښته بدلې، زه د سر مازغه بدلوم. ته وې نه دا نه بدلوم، خو زه به دې دا زړه بدلوم. ته وې نه دا نه بدلوم، خو زه به دې دا زړه بدلوم. چا ویل چې اوبه بدلوم، چا ویل چې اوبه بدلوم، زه ټوله ویاله بدلوم. چا ویل چې اوبه بدلوم، زه ټوله ویاله بدلوم. زه لاروي نه بدلوم، لوري یې د پله بدلوم. زه لاروي نه بدلوم، لوري یې د پله بدلوم. ته اخته غله بدلې، ته اخته غله بدلې، زه لګیا یم مله بدلوم. ته اخته غله بدلې، زه لګیا یم مله بدلوم. مخ د جانان نه بدلوم، مخ د جانان نه بدلوم. خپل سترګې لیمه بدلوم، مخ د جانان نه بدلوم.
خپل سترګې لیمه بدلوم ټول راته کاږه ګوري چاله به باڼه بدلوم ټول راته کاږه ګوري چاله به باڼه بدلوم هیڅ د کلي نه بدلوم خو هر څه د کاله بدلوم نو یا به پښتانه بدلوم یا به مې دا زړه بدلوم یو به بدلول غواړي یاره دواړه نه بدلوم دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده. ګران اوریدونکو بل دیوا ادبي خبرونه ته غوږ یاست او د نن په خبرونه کې را سره د پښتو تکړه شاعر ډاکټر محمد اکبر ملمه دی. ډاکټر صاحب ستا په دې خوندور نظم کې د بدلون خبره سوی هڅه ویل کېږي چې شاعري چې دا هغه د ذوق یوازې د ذوق د تسکین کار کوي. څه فکر کوي چې شاعري هم په ټولنه کې فکری بدلون ته لار هوارولای شي کنه؟ او زما په اند باندې شاعري د فکری بدلون د پاره ضروری ده. یو اړتیا ده د فکری بدلون. د ګوري د هنر کار په لوی کې څه شي دی؟ د هنر کار چې دی یا د خپلنې کار په لوی کې څه شي دی؟ په لوی کې د خپلنې کار چې دی، د آرټس کار چې دی، هغه دی چې هغه د ټولنه لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړ دا را روانو پړاوونه ته بیایي، د ودې را روانو پړاوونه ته بیایي، د ارتقا را روانو پړاوونه ته بیایي. او ټولنه چې دا د دې لپاره چې د ارتقا وړاندنیو او برنیو او لا مکملو او بشپړو پړاوونو ته ورسیږي داغي سوشل موبیلایزیشن پکار دی، داغي ټولنیز خوځن پکار دی. تباغه خوځه بغیر داغي نه ټولنې کې دي دا په وړاندې نه دي. د خوځولو لپاره ته بیلابیل لارې لري، ته داغي لپاره اداري لري، ته داغي لپاره د ادارو دننه چې څه شی باید استخدام شي کارو دی هغه لري. لکه داغي لپاره اداري چې دي هغه د دې چې فرض ریډیو یو داسې اداره ده، ښوونځی یو داسې اداره ده چې پاره کې ته انسان ته د انسان نوغي ته د انسان د نوغي نو بچو ته تاغه ته دا وی چې دا شان دا څه شي چې تاسو کوي په دې کې خطې دي، په دې کې بد شي دي او وړاندې کم پړاو دي د ودی د فکر د ودی هغه ته موضوع ګوري. کله ته د یوې شی د لپاره ډاکټر شمه او شاعر نشم از ورته دا وایم چې زمونږ تن د دې ودی برخه ده په خپل ځای باندې، خو لوی برخه نه ده. لوی برخه چې دا هغه د انفرادي فکر دا او انفرادي فکرونه بیا سره یو ځای کېږي چې د ټولنې او د ولس او نقام فکر او په لوی کې د ټول انسان فکر چې دا جوړي او اصلي وده چې د فکر وده ده، اصلي وده چې د اصلي پرمختګ چې د اصلي بدلون چې د چې دغه لپاره ما ارزو کوي چې سوشل موبیلایزیشن ورته پکار دی، ټولنیز خوځند ورته پکار دی، هغه د فکرونو ده او د تن وده چې دا لکه زما د وجود د مالیکولونه چې دي هغه هر لاسو کالو کې بدليږي. بیرته اوس چې تاسو سره لګیایم دا هغه تن نه دی کم تن چې لاس کال وړاندې، لیکن فکر زما چې دی هغه چې موږ یو کنه چې موږ ټول لا تر اوسه پورې په زونو کې ماشومان دې مطلب چې هغه دی چې موږ په زونو کې هغه وړي د وړوکوالي خبرې ساتلې، هغه ورور غتو، هغه ته ورور پرمختګ کو، هغه ته ورور وده ورکو، هغه فکرونه ته موږ وده ورکو. نو زما په اند باندې
د ټولنې د بدلون لپاره د ټولنې د فکري ودې لپاره د آرټ وده ضروری ده. شاعري چې د آرټ یو څنګه ده، د آرټ یو مخ دی، د آرټ یو ډګر دی، نو د دې نه پرته نشي کېدلی. خو د دې مطلب دا نه دی چې ټول وده چې ده، ټول بدلون چې دی، هغه باید یوازې په شاعري باندې وشي. سیاست ټولنې بدلوي، پالیټکس په داسې حال کې چې پالیټکس آرټ دی هم او د آرټ نه هم دی. پالیټکس یو ټولنیزه چاره ده، نه بالکل. دا چې په پالیټکس کې ته وینا کېدلی شي زه دې ته آرټ وایم، دا چې په سیاست کې فرضي کته یو مقاله لیکي یا ته یو څه یو پوسټ لیکي یا یو څه لیکي کېدای شي زه دې وایم چې دا آرټ دی. خو پالیټکس آرټ نه دی په هغه معنا باندې، په کومه معنا باندې چې زه آرټ تعریفول غواړم. نو د دې خاطر نه د ټولنې په بدلولو کې هر شی اغیزه لري او د ټول شان استخداميږي، د ټول شان ګمارل کیږي، او د دې د شان چې ګمارل کیږي په دې کې یو شی یا یو برخه یا یو څنګه د شاعري هم ده. شاعري چې دا هغه د الفاظ خلا لري، د الفاظ رنگینی لري، رنگ راخل کوي د انسان، رنگ راخون کې د فکر راخون کې د رنگ دعوت ورکړي، بلنه ورکړي. ډاکټر صاحب، له ټولنې سره د شاعرۍ د تړون په اړه به یوه بله پوښتنه وکړم. ویل کېږي چې افلاطون شاعران ځکه خپل جمهوریت ته نه پرېښول چې وایي دوی له جذباتو ډکې او غیر عقلي خبرې کوي او د ټولنې حقیقتونه د خلکو له سترګو پټوي. آیا د پښتو اوسنۍ شاعري هماغه د افلاطون په وینا خیالي خبرې دي که نه سرچینه یې په خاوره او ولس کې ده؟ زما په اند باندې لکه افلاطون چې ویلي دی، هغه افلاطون په شه دغه وینا په شه د پښتو اوسنۍ شاعري چې ده هغه د لکه د شک نشته چې رنگ هم لري، ښکلا هم لري، ولې د هغې تر څنګه حتی د دې چې انسان ته پیغام ورکړي، او کدا پیغام فلسفي وي، کدا پیغام د سیر پیدا کوي په خایس کې. لکه فرض کړه د تاسو کدا پیغام رسمي وي، د دې درې وړو مثالونه زه تاسو درکوم، او کدا پیغام د تصوف وي، د څلور وړو مثالونه ورته درکوم. خوشحال بابا رضوي شاعري کړې ده، ولې جنگ خپل کړی دی، جنگ خسته کړی دی، او کوم جنگ خسته کړی دی؟ هغه جنگ نه خسته کړی چې باغی کې ظلم کیږي، هغه جنگ کړی دی چې خسته کړی دی چې هغه مظلوم د خپلواکۍ لپاره کوي. رحمان بابا تصوف خسته کړی دی، عرفان خسته کړی دی، حمزه بابا انقلاب خپل کړی دی، حمزه بابا پښتو ته سیر ورکړی، بالکل. غنی خان فلسفه خپل کړی، فلسفه خسته کړی دی. خو دا ټول په رښتینی پړاو کې د فکری ودې لپاره استعمالیدونکي او استخدامیدونکي او ګمارل کېدونکي وکړي دي، ذریعې دي چې حتی دا شی چې پښتنه ټولنه په هغې باندې بدله شي. مننه. اوریدونکو، د ډاکټر صاحب پر دې نوي چاپ شوي کتاب باندې یوه سریزه پر محمد کاروان صاحب لیکلې ده. پر محمد کاروان د کتاب په سریزه کې یو ځای لیکي ښاغلی اکبر قادرالکلام شاعر دی. هغه ځکه چې خپل خیال او فکر د شعر په مختلفو قالبونو کې ډیر په ترتیب او مهارت سره کاروي. کاروان صاحب د خبرونې ته خپل یو لاند نظر هم را لېږلی دی، دغه سره اورو او بیا نور خبرې کوو. د ډاکټر اکبر شاعري خوږه، غزلیزه، له انساني او وطني مینې مالاماله شاعري ده. د اکبر صاحب شاعري مې له هغه مهال د زړه مراندې سرنګولې چې د دوی شعرونه مې د مهاجرت پر مهال له نړیوالو راډیوګانو اورېدل. په دې شعرونو کې د وطن دردونه خورا نازک او خواږه تمثیل شوي وو. د ډاکټر اکبر د شاعرۍ جوهر او غوره کمال دا دی چې هم یې نظمونه غزلیز دي او هم یې غزلونه له پیامونو مالامال دي. د ډاکټر صاحب د شاعرۍ ژبه ډیره پخه او قوي ده. پښتني سوچه کلمې پکې په ډیر خوند راغلي دي. د ډاکټر صاحب اکبر او د پښتو شعر او پښتو ادب ماینانو ته د دې خواږه کتاب د خپرېدو مبارکي وایم. دا کتاب د پښتو د خوږو شعرونو، وړو ډراماګیو او خوږو نثرونو یو ګلبڼ دی چې د عالي ذوق د څښتنانو د ذوق تنده خړوبوي.
پیر محمد کاروانو چې په خپل خواږه غږ او خوږه ژبه د ډاکټر اکبر صاحب د دې نوي کتاب په اړه خپل نظر را سره شریک کړ، ډیره مننه ورته وایو. دغه پیغام له خوست را لېږلی وو او په پس منظر کې تاسې د سپیو غپا به هم اوریدلی، ځکه چې دغه د کلی په فضا کې دغه پیغام ریکارډ شوی وو. ډاکټر صاحب څنګه چې کاروان صاحب ستا دغه کتاب ګلبڼ وباله، نو دې کتاب ته به راسو. دا ما په پایل کې وویل چې په پښتو کې شاید دا لومړی کتاب وي چې د شاعرۍ د مختلفو اصنافو ترڅنګ نثر هم پکې شامل دی. دا راته وایي چې په دې کتاب کې چې مو له شاعري سره سره کمې نثري ټوټې هم شامل کړي دي، آیا دا مو یوازې په دې پکې شامل کړي چې نثري ټوټې بیا در سره کمې وي او تاسې غوښتل چې په دې کتاب کې ځای کوي او د جلا کتاب نه ځین تیارېده، کنه تاسې غوښتل چې نثري ټوټه په خپل یو قسم ادبي میوه ده او تاسې باید چې له نور شعري میوې سره یو ځای په یو کتاب کې ځای کوي؟ اول خو د کاروان صاحب نه ډېره زیاته مننه. ما ته معلومه ده کاروان صاحب ډېر بوخت دی او په خوست کې دی او بیا کاروان صاحب ستړي کول او کړاو چې دی دا په ما باندې هم پیټه کیږي، خو خدای دې خوشاله دي. ډیره مننه داغونه. ما په دې کتاب کې کومې نثري ټوټې ورکړې دي، هغه نه یوازې دا چې لنډې ټوټې دي پکې، بلکې د ماشومانو یو کارټون فلم دی ورپکې. دا کارټون فلم زمانه ورکېده، نو تر دې حده پورې ستاسو خبره تر دې کچ پورې ستاسو خبره بیخي سمه ده، ځکه چې ما بل کارټون فلم نه دی لیکلی. خدای ته ډېر مې زړه غواړي چې ویلي کړم د کارټون فلم د پاره سکرپټ. خو ځینې ټوټې داسې وي چې هغه د نوي سټایل خبرې وي، نوې خبرې کوله، د نوي ډول خبرې وي، لکه فرض کړه د خدای او د بنده مرکه. که تاسو زما سره کشيږي زي لولما لندن ډېر بیخي ورځ ورته زه تر خدای ورغلم او ورته ویل چې د ژوندانه د لوبه دی یو اسانه لوبه ده، خو ګران هم ده. مسکه شو ویلي اسانتیا یې پسې ده. ما ویل په دې کې چې دا لوبه ستاسو د بریده پوهې او زما د بیکچې ناپوهۍ ترمنځ کې، ځکه خو دواړو ته اسانه ده. زما بیکچې ناپوهۍ ته هم او ستاسو د بریده پوهې ته هم. بیا یو پوښتنه چې کدا چې اسانه ده، بیا یو پوښتنه چې کدا چې اسانه ده نو ګرانه ده. ما ویل ګرانه خو په دې ده چې زه لا اوس هم نه پوهېږم چې په دې بې انډوله لوبه کې څه وو چې موږ دواړه لوبېدلو ته تیار شو. دا یو لنډه خبره ده، یو لنډه ټوټه ده ما ورکړې ده او د دې لپاره مې ورکړې ده چې زه خپل لیکوالان راوهڅوم چې هغه دې اړخونو ته هم فکر وکړي، د ژوندانه د فلسفي دې اړخونو ته هم فکر وکړي، په ژوندانه باندې فکر وکړي. په دې کې شک نشته چې په شونډو باندې او په سترګو باندې او په زلفو باندې او په د نکریزو په لاسونو باندې او په د بنگلو په ډکو مړوندونو باندې فکر کول ډېر ښکلی وي، زړه راښکونکی وي. شپې هم پرې د سړي خوږېږي، ورځې هم پرې د سړي خوږېږي. خو ژوند یوازې دا نه دی او په تېره بیا د اوسنیو پیړیو ژوند یا د اوسني انسان ژوند یا د اوسنۍ نړۍ ژوند دا نورې ټولې پوښتنې د ځان سره دی. زه ولې ژوند دی، زه ولې ژوند کوم، په دې لوبه کې څه شي، دا لوبه ده د ژوندانه که نه، دا د ودې یو پړاو دی چې دا به ورو بشپړېږي، دا به وړاندې وي، چې خاطې وړاندې وي بیا چرته ځي. ولې په سین کې یوه څپه چې تلې ده هغه څپه بیا نه راځي، او که هغه څپه بیا راشي ولې هغه څپه هغسې نه ده څنګه چې دا د ژوندانه د پراختیا په ژوندانه کې دا لوړې ژورې دا توپیر، دا تناسبونه، دا ښایست، دا کړاوونه، دا خوشحالۍ، دا بریالیتوبونه، دا ټول شان پوښتنې دي. زموږ د فکر نه پوښتنې کېږي، په بیا بیا باندې موږ پوښتل کېږو، موږ ته په بیا بیا باندې ویل کېږي چې ښه ته اوس دې ته خپل غبرګون وښیوه. زه غواړم چې دا ماشین ټیسټ کړم، زه غواړم چې دا ماشین چې دی دا وازمه، زه غواړم چې دا ماشین وګورم چې دا ماشین چې دی د مایوسۍ سره څه کوي، دا ماشین چې دی د ارزوګانو سره څه کوي، دا ماشین چې دی دا د واکمنۍ سره څه کوي، دا ماشین د بېواکۍ سره څه کوي، دا د غربت سره څه کوي، دا د پیسو سره څه کوي. ګڼې پوښتنې او زه دا غواړم چې شعر او لیکوال، شاعر او لیکوال دواړه، ځکه چې نثر هم ورپکې دلته راغی، هغه د ټولو خبرو ته
په دې خبرو باندې فکر وکړي، د خبرو ته بوخت شي چې افلاطون په خپل جمهوریت کې پریږدي، غني به افلاطون په خپل جمهوریت کې بالکل. ډاکټر صاحب د دې کتاب په اړه راته وایي، ما خو دا ول چې چاپ شوی دی، خو اوستا کتاب شاید په پښتو کې په د ګوتو په شمیر څو کتابونو کې چې په امازون خپور شوی دی، د پښتو کتابونو بازار لبد مرغه چاپ کتابونو بازار هم وساغسي د تیرو کلونو په څیر تود نه دی، ځکه چې په افغانستان کې چې تیر کال کوم لوی بدلون راغل لا هغه پر کتابونو هم اغیز وکړ، خو تر اوسه پورې پښتو کتابونه په انلاین بڼه لا هم نه خرڅیږي، او ساس کتاب په امازون خپور شوی دی، په کتابي بڼه هم چاپ شوی دی کنه؟ او دا په کتابي بڼه باندې چاپ شوی دی. د دې کتاب ځینې خبرې داسې دي چې د لیکوالو سره او پیروي د شاعرانو سره شریکول غواړم او د اوریدونکو سره یې ګډول غواړم. هغه د دې چې یو خو د کتاب ته زما نیت دا و چې دا کتاب زه 3 کاله یا 2.5 کاله وړاندې چاپ کوم. شفیع الله تسل یو خوونکی دی، لیکچرر دی په غزنی کې، هر چاته چې خدای دې خوشحال لري. هغه ډیر کړهو وګاله، کتاب برابر شو، ودونی وشو، ترتیب وشو. بیا په کابل کې هغه وخت کتابونو چاپول چې د دې ستونزه چې هغه دا و چې ما غوښتل چې خپل ملګرو ته، دوستانو ته بلابلو هیوادونو ته ورسوم، او چاپ شوي کتابونه بلابلو هیوادونو ته رسول یو لوی ستونزه وه. بالکل. حتی پیښور او کوټې ته رسول ستونزه وه ماته، او زه په پیښور او په کوټه باندې سترګې نشم پټولی. نو د دې خاطر نه د کابل نه اخواته د دې کتابونو خپرول تر لندن پورې راتلل، تر واشنگټن پورې تلل، دا یو لوی مسله ماته هم او ټول لیکوالو ته ده. ځکه چې اوس پښتانه چې دا ډایسپورا دا فراوره ده، نو بیا پکې سیاسي بدلون راغی او د یو سیاسي بدلون راغی. دا غي نوسته چې د طالبان راغله، لغوي واکمن شول، چاپتونونه یا چاپخونی چې هم سړی شولې، کارم شو، او بیا دې نتیجې تر ورسېږي چې کتاب چې په موږ په انګلستان کې چاپ کو. نو بیا په برتانیا کې ما کتاب چې دا چاپ کو، نو بیا دې ماته ویل چې کته د پرنٹ په بڼه باندې، په چاپي بڼه باندې دا کتاب غواړم دا 14 پاونډ دی، خو کته په امازون ته ورکه یا هر چاته چې ته ورکه چې په ای بڼه باندې ورکه، نو بیا دا کتاب چې دی هغه موږ ته برابرو. دا غي لپاره دی ته 50 پاونډ فیس واغسته. بیا په کابل کې مخبل ملګری ته ویل احمد الله امین دې ټکړه سره د آی ټي څخه متخصص دی، بیا هغه دا کتاب ماته په ای بوک په بڼه باندې راوړل، خو امازون ته نشو خېجول. بیا زما زوی سلیم اکبر چې دی هغه دا کتاب امازون ته وخېجو. دا کتاب امازون ته خطلې دی، د دې بیا $1 ده. ما د پاره دا کتاب چې دی په دې ساري خو $1 هیڅ نه دی. $1 په لیدس کې جاولم پینې کېږي، او د دې لپاره چې موږ پښتو ته مارکیټ پیدا کړو، زما ارزو او غوښتنه د ټولو پښتنو لیکوالو نه ده چې کتابونه ای بوک ته واړوي، خرڅ کم راځي، او بیا په $1 خرڅ په لیدس کې په ځاتې مخه کوي. ډاکټر صاحب، ما پوښتنه دا ده چې تاسو شاید دا لومړی تجربه ده چې کتاب امازون ته خېزولې، تر اوسه پورې معلومات لري چې په انلاین بڼه څو کتابونه خرڅ شوي دي، او په چاپي بڼه چې تاسو چاپ کړي دي دغه پېښور او کوټه او افغانستان ته لیږل شوي دي، هلته څه خرڅ شوي دي کنه؟ نه، ما په چاپي بڼه باندې چې چاپ راته ډیر ګران پیوته، یو کتاب په 14 پاونډ باندې ماته پریوته. نو ما ویل چې تر ټولو غوره خبره ودایي چې دا منګه په د ای بوک په بڼه باندې خپور کو. نو سمدلاسه د ای بوک په بڼه باندې چې دا کتاب خپور شوی دی، امازون ته خطلې $1 د دې بیا دا خلک کولای شي چې 15 کتاب واخلي، 10 کتاب واخلي، 20 کتاب واخلي، او بیا ډالۍ کې دوستانو ته. البته امازون دا آپشن لري چې تاسو کولای شئ چې ډالۍ کې، نو هغه ډالۍ والا آپشن ته لاړ شئ، په هغه باندې زور کې، او هر ملګری چې او یا فرند کغواړي چې نور خويندو ته ورسي، هغه دا کولای شي چې بیا دا غوي ایمیل اډرس ورپکې ورکړي، دا غوي ټلیفون شمیره ورپکې ورکړي، هغه آپشن ته لاړ شي کتاب شي دا خپور شي. اوس د دې باندې لپاره د پښواک څخه په کتابونو باندې هم کار روان دی، او زه باور لرم چې زموږ نو کوالټي بیا هغه باندې باندې تراشي. ډاکټر صاحب دا مرته نه ویل چې تر اوسه پورې څو خرڅ شوی دي، څه معلومات تاسو ته؟ هیڅ ماته معلومات نشته، خو زه موبایل شمه چې دا به د سل کتاب یو نیم سل کتاب پورې خرڅ شوی، خو زه نه پوهیږم چې څومره دی، کې دې شي دا غینه کم وي، کې دې شي دا غینه ډیر وي. زه د پلویدیس کې مشت پښتانه را بلل غواړم، کدا د دې کې هر غاړي ته پراته، کدا په جنوبي پښتونخوا کې دي، کدا په
خیبر پختونخوا کې دي کدا په افغانستان کې دي کدا په منځني ختیځ کې دي کدا په اروپا کې دي. ډاکټر صاحب ته خو په خپل د خپل کتاب غوښتنه نه ځنکې له خلکو چې وایي خلیکنه نو زب اوریدونکو او خلکو ته وایم چې لنیک مرغزم په هغه کسانو کې چې دا کتاب می انلاین اخیسته دی او له دوی غواړم چې دا خوږه میوه ضرور واخلي او کدي خوښه لدې میوه به یو غزل راواخلو او زما په ځخ کې بیا اوریدونکو ته واورو څنګه مو خوښه او ولنه بيخي داغه مخکې څه یو خبره کومه چې کتاب ته د کتاب یو پیسې مال نه راځي په انلاین کې تاسو اخلي داغه لپاره بیا موږ فند جوړ کړی دی هغه فند چې د بیرته پښتنو لیکوالو ته داغه پیسې دي کوم پښتنو لیکوال لري وسنه لري چې هغه خپل کتابونه چاپ کړي ډیر خو پاره کې هم شرط دی چې هغه په $1 باندې خپل کتاب خرڅي تر څو پورې موږ پښتو کتابونو ته مارکیټ پیدا کوو. مننه دا غزل سره اورو او بیا راځو. چا ویل چې تش د ښکلو څار کوو چا ویل چې تش د ښکلو څار کوو موږ خو د مینې کور کې کار کوو سپینه خوله بې سته راته وړاندې کړي سپینه خوله بې سته راته وړاندې کړي کفر دی که دې کې هم انکار کوو کډې مو د ښکلو چم ته راوړلې کډې مو د ښکلو چم ته راوړلې اوس به یې د ټول کلي بېګار کوو ځو د تورو ورځو د محراب په سر ځو د تورو ورځو د محراب په سر ځان ته د دعا په ځای ازار کوو مځکه یې د مخ په زلفو پټه سوه مځکه یې د مخ په زلفو پټه سوه شپه ده ځئ چې لټه د سهار کوو مل په لپو ویشي د پیالو په ځای مل په لپو ویشي د پیالو په ځای وایي د خیر چاره ده تلوار کوو مران دې چې د څڼو شپو راونیسو مران دې چې د څڼو شپو راونیسو هله به د خال تر ستوري لار کوو زړه ته چې غشي باڼه پرېویستل زړه ته چې غشي باڼه پرېویستل ویل یې پښتانه یو ښکارا وار کوو. بله ډیوه ادبي خپرونې ته غوږ یاست. ډاکټر صاحب ټولنیزو رسنیو ته براسو نن سبا خو شاعران په ټولنیزو رسنیو هم ډیر فعال دي او اکثر خو چې شعر نوې شعر ولیکي غزل ولیکي نظم ولیکي سم له لاسه پر فیسبوک خپروي او هلته خلک خپل نظرونه ورته لیکي. څه فکر کوي چې د فیسبوک د اوسنی بهیر شعر ته وده ورکړې ده که نه شعر یې کمزوری کړی دی؟ زما په اند باندې هر رسنۍ چې د ګټورې ده او بیا خپل رسنۍ یا ټولنیز رسنۍ دا لا ګټورې دي او پښتو ته دوه شیانو ډیره زیاته ګټه وکړله په تیر پسې ونځو لکه فرض د پیروخان انقلاب پښتو ته ډیره ګټه کړې و فکري انقلاب او د خوشحال بابا انقلاب پښتو ته ډیره ګټه کړې و خو په وسنی پیر کې په وسنی پیړۍ کې ریډیوګانو نړیوالو ریډیوګانو چې بي بي سي هم دا ورپکې او د امریکای غږ هم دا ورپکې او جرمني غږ او دا ټول تر مسکو پورې دوی پښتو ته وده ورکړله پښتو یې نړیواله کړله پښتو یې سیمه ییزه ژبه کړله او دا یو خط کارو چې وشو د دې ترڅنګ پښتو سیمه ییزه شوه خو لا تر هغې پورې ولسي شوې نه وه تر څو پورې چې خواله رسنیو ته پښتو ورنه راغله اوس پښتو خواله رسنیو ته ورغلې ده پی به په فی باندې لیکي ګروپ به ګروپ لیکي فو به په فو باندې لیکي خو پښتو به لیکي بالکل او دای ښایست دی دای ښکلا ده نو په خواله رسنیو د پښتو لپاره ډېر زیات کار کړی دی او دا کار لا غوښن کېدلی شي لا ښکلی کېدلی شي لا ښایسته کېدلی شي په دې شرط باندې چې ملګری دې ته فکر وکړي چې څه ډول شیان په خواله رسنیو ورکړي
لکه زدانه یم چې د یو اتلس کلن ځوان دی یو تلوش وی تکلن سړي غونې زور فکر وکي نه هغه خپل ځوان فکر کوي هغه ځواني خبرې لري یا یو پیغله بچي به زمونږ پیغلي خبرې لري خو خبره چې دا غواړي چې هر هغه شی ورکوي په خپل رسنیو باندې چې هغه ارزښتناک یو ارزښت شي یا یو فکری ارزښت شي یا یو کلتوري کلچرل ارزښت شي یا یو ژبنی ارزښت شي ټپې ورکول خوندور دي په سماني په خپل رسنیو باندې چې خپل رسنۍ ټپې ژوندۍ ساتي نوې نسل ته ورکوي د هغه ترڅنګ په ساينس کې کوم پرمختګونه کیږي نوې فلسفي بحثونه رامنځته کیږي نوې سیاسي اصطلاحات غوړيږي سیاسي تعریفونه کیږي انسان خوځيږي انسان وړاندې زه د انسان نظام نشم بیلولای د انسان یم زه د انساني نور یو برخه یم زه د کلی یو کور یم زه په سپوږمۍ کې نه اوسېږم زه په مریخ کې نه اوسېږم زه د ځمکې په مخ باندې اوسېږم زه ولکه موږ په پښتو کې یو ټپل ورو کنه چې هغه وایي چې راځي چې کلی تخکاره شو بلتونه زه په سارا مونږلې یم بالکل موږ د کلی تخکاره با وسه تخکاره کیږي د کلی ته زه د کلی نظر نشم بیلو بالکل کنه نو خای په خپل رسنیو کې کدا فیسبوک ته کدا ټوئیټر دی کدا د واتس اپ ګروپونه دي او کدا یوټیوب دی کدا ګوګل دی په دې کې پښتو نه یوازې چې داسې ورسیږي څه شي خورشي چې هغه ارزښتناک توکي لري بلکې خوردي شي او بل دا چې په بیلابیلو لارو دی خورشي بیلابیلو چینلونو ته دی ورشي زه نشم کولای چې په تاریخ باندې سترګې پټې کوم زه نشم کولای چې په ډرامه باندې سترګې پټې کوم زه نشم کولای چې په ساينس سترګې پټې کوم زه نشم کولای چې په سوداګرۍ سترګې پټې کوم د سوداګرۍ لپاره څومره د خپل رسنۍ استعمالېږي انستګرام ورته استعمالېږي ټلګرام ورته استعمالېږي نو دا ټول شان چې دا کارول غواړي په پښتو کې کارول غواړي په دې پسې مګرځي چې د جبې سپیلینګ هم صحیح دی که صحیح نه دی حجام صحیح لیکل دی انشاء املا صحیح لیکل کنه لیکل ټول جبې دا مسله لري ټول جبې دا ستونزې لري پښتو لیکي چې څومره لیکل شي درویش درانی صاحب په خپل سریزه کې لیکي چې ستا پر کتاب لیکلي دی وایي په هر ژبه کې په هر دور کې په سلګونو شاعران لګیاوي شاعري کوي خو هر کله او هر چرته کېږي دا چې په دغه سلګونو شاعرانو کې د داسې شاعرانو شمیر په ګرانه د یو لاس د ګوتو تر شمیر اوړي چې مخته وځي او په پوره ډول د خپل دور پام ځان ته اړوي ډاکټر صاحب د خپل خواخوږو هیلې داسې پوره کړې دي چې د پښتو نننۍ شاعري ته وکتل سي نو دای پکې په دغه یو څو شاعرانو کې ولاړ ښکاري شاعري هم لوستل کېږي او هم ښه ذوق لرونکي لوستونکي ستایي ډاکټر صاحب یو اوریدونکي خپل نظر راته پرېښی دی بیا هم پر ټولنیزو رسنیو باندې به خبرې وکړو عبدالکریم کریمی له خوست خپل یو نظر راته لیکلی دی وایي له اکبر صاحب زما پوښتنه دا ده چې په اوس وخت کې ځینې تش په نوم شاعران راوتي او له شعر نه او شعر ته یو ډول توهین دی او داسې ګډې وډې لیکلي چې ډېرې بیلګې شته چې سړی خفه سي چې کاش داسې ونه سي خو دوی بیا هم زور ورکړی پوښتنه دا ده چې دا ډول پښتو ادب ته څومره زیان رسونکي دي دا ډول شعرونه زه په ګرانه باندې په دې اخلا باندې څه ویل شم خو لکه شعر ته په لوی کې تاوان دی که شعر خشیر نه وي ځکه چې د شعر کچ ور سره راټیټیږي د شعر معیار ور سره راټیټیږي لکه زیات تاوان شاعر ته دی چې یو شاعر خشیر ونه لیکي په خلک نه لولي او کله چې یو شاعر ونه لوستل شي کله چې یو لیکوال ونه لوستل شي دا دغه د لپاره دی له تاوان خبره ده ځکه چې هغه ټول کار د دې لپاره کوي چې خپل فکر خور کړي ټول کار د دې لپاره کوي چې ولوستل شي ټول کار د دې لپاره کوي چې یو معیار ورسي او کریډیبিলিټي پیدا کړي او منښت پیدا کړي و منل شي او زما په اند باندې خبر دی چې دا حتی د هیڅ کله نه پېږي چې شعر ولیکي او سره دا هڅه کوي چې خوري بیخي سمه ده اوس په دې برخه کې ډاکټر صاحب ستا یو بل نظم ما لوستلی دی که دې خوښ دا نظم به سره واورو ولې نه د ساندو کیسه
د تورتم د لارو ستړی، د تورتم د لارو ستړی، چې ډیوه په لاسو راغی، او د ویرو د چم ویر یې د زخمي ټکو په ژبه په اوږدو ساندو کې وکړ. د کیسه د مرګ کوله موږه ټولو اورېدله، د ویل چې په دې ښار کې، په دې مځکه او په غرونو، په دې ښار کې په کورونو، د کوڅو په ماشومانو، په زړو پیغلو ځوانانو، یوه ورځ اور له اسمانه په زرګونو خلکو پریوت له منګلو د انسانه، او دا اور لا اوس هم بل دی. یوه ورځ اور له اسمانه په زرګونو خلکو پریوت له منګلو د انسانه، او دا اور لا اوس هم بل دی. او دا مځکه پکې سوځي او انسان ورپکې دل دی. او تر هغې به بلیږي چې تر څو د خدای پر مځکه واک د زر او زور چلیږي، او دې تږي لاروي ته د هوس سراب ځلیږي. نو تر څو چې انسان دلته یو د بل د برخې غل وي، تر هغې به لوبې دا وي، تر هغې به لومې چل وي. بله ډیوه ادبي خپرونې ته غوږ یاست. ډاکټر صاحب په دې هیله چې دا ستا غزل او نظم مې سم لوستی وي او څه تېروتنه مې پکې نه وي کړې. ډېر ښایسته دي لوستي دي، بالکل تېروتنه نه شوې، تر ما دې ډېر ښکلي لوستي دي. مننه، ستاسې حسن نظر دی. ډاکټر صاحب عموما که وګورو هغه شاعران چې په شاعري کې د مقاومت یا د مزاحمت یا د چا خبره د رزم برخه درنه وي، نو هغه بیا ټوله توجه هغه اړخ ته کړې وي، خو که دا بل اړخ د بزم د مینې او د دې شاعري اړخ پلی درنه وي، نو بیا ټوله شاعري په دې اړخ وي. خو تا د دواړو امتزاج ساتلی دی، ستا په شاعري کې هم د رزم برخه ډېره خوندوره ده او هم د بزم، نو دې ته مو شعوري توجه کړې ده که نه؟ زه دا نشم ویلی چې څومره به په دې کې ما دا خواري کړي چې دا یو شعر چې دا د بزم دی، دا بل شعر چې دا د رزمي شي. حالات داسې وو، زه د 18 کالو به وم چې په افغانستان کې واوښتله، د خلق دیموکراتیک ګوند راغی، موږ شړونکي شو، کډوال شو، مهاجر شو، لاړلو پېښور ته لاړلو. ورځ په ورځ باندې تر هغې وروسته چې دی دا زما د پلار پیړۍ وه، بیا زما پیړۍ ده، بیا زما د بچو پیړۍ ده. دا تر اوسه پورې موږ د جګړې نه، د جنګ نه خلاص نه شو. نو جنګ زموږ د ژوندانه یوه برخه ده. هسې هم موږ مارشل قوم یو، هسې هم موږ جنګېدونکي ولس یو، موږ هغه ولس یو چې جنګ ته اټک کوي، لستوڼي ورته ورځي له بده مرغه، او تر یو خچ پورې کله چې په ما باندې هر هلاکو او ظالم او چنګیز راغلی، له نیکه مرغه، له ښه مرغه موږ جنګ ته لستوڼي غورځولي دي. نو دا شعوري نه ده، دا زما په خیال سره چې طبیعي ده، پرته له دې نه چې محسوسه شي، پرته له دې نه چې زه وانګېرلی شم چې داسې ته پېښېږي، دا کار شوی دی. او بیا د شعر تر څنګه لکه څنګه چې ما مخکې عرض وکړم، ما ډرامې لیکلي، یا زه د ساینس سټوډنټ یم یا د ساینس زده کوونکی یم، محصل یم، نو بیا ما ساینسي شیان کافي لیکلي په پښتو کې، او د دې لپاره مې لیکلي دي چې ساینس دی، ورسره مې د دې لپاره لیکلي چې ښایي ساینس پښتو ته راشي. ما لکه څنګه چې مې درته مخکې وویله، په ژوندانه باندې فکر کول، هر ژوندی چې دی هغه فکر پرې کوي، ځان سره وایي چې زه ولې راغلی یم، څه شی دی، څه کیسه ده، دا لوبه څه شی دی، دا څنګه ده. ما هم پرې فکر کړی دی. نو دا فلسفي اړخ دی، ما په فلسفه باندې شیان لیکلي دي، په شعر کې راغلی زما فلسفه، په نثر کې راغلی ده، او په سلګونو که نه وي نو په لسګونو لیکنې او مضامین ما په هغې باندې کړي دي. سمې لیکلي دي، دا یونلیکونه مې لیکلي دي، لکه موږ لاړو بوټان ته، نیپال ته لاړو، هلته یونلیک ما ولیکه. که څه هم یو ملګري وخندل ما ته چې څلورم
کلاس د جغرافي غونډه د څلورم صنف د جغرافي غونډه د کتاب ډیره انزورګری کړې ده نه خاطر یې منګنه شو غسلې خو په هر ترتیب باندې ما د افغانستان ته کله ده یونسف د خدای لدی هغه یو ملګری راغله دفتر ته راته چې د افغانستان ملي سرود تاغي باندې غوښتل شوی دی کتي ولې چې ما ولي ک ملګرو کمیشن چې د درې زلو معنی کړی څه په ما د کړی څه په شنه منلې په شنه ملت معنی خلکو معنی د کړی څه یو سلاکار چې ځان ته محقق هم هغه راته چې چې د کړی څه بینه منی نو مونږ ته کړی څه نه زیات زور ورنه ما ته چې نه کړی څه قطن زیات زور ورنه ما او کړی څه یو شی نه مانو نو کمیشن ورته ولې جوړاو نو په هر ترتیب باندې هغه ملي سرود د دې سره چې انتخاب شو بیا هم کله چې انتخاب وکړو ما په بیلابیلو برخو کې د شعر او د لیکوالۍ خپل وس کړی دی او دا وس مې د دې لپاره نه کړی چې ما څوکیات کې رب ته پته دا خدای گواهی چې ما د دې لپاره راځنه نه کړی بالکل ډاکټر صاحب تاسو د خپل کتاب په خپل خبرو کې موږ د ذکر کړی دی چې تاسو سره د سیاسي اختلافات په خاطر باندې تاسو شاعري تم د سزا ورکړل شوې ده ځکه چې تاسو ویلي د چې تاسو شاعري چې دا هغه د بل هیڅ سیاسي فکر او هیڅ ایدئولوژي تر اغیز لاندې نه ده ما هڅه کړې ده بالکل ویلي مې دي او د دې لپاره ما دا ویلي دي چې هغه ټولنې چې هغه په ټولنیز عدل باندې نه ولاړې هغه ټولنې مري بالکل دا خوې د فطرت د طبيعت د نظامونو د انساني نظام دا خوې دي تبع قانون ورکه خپل ټولنې لا مننه ډاکټر صاحب کله خوشی د استاد اسد الله غزنفر خبرې به سره واورو استاد د شاعري په اړه اول خو د پښتو ادب مینوالو ته د ډاکټر صاحب اکبر د شعرونو د کتاب د چاپ په مناسبت مبارکي وایم او د دوی د شعر کتاب په پښتو ادب باندې واقعي اضافه ګڼم د ډاکټر صاحب اکبر شاعري طبعا له مختلفو زاویو مطالعه کېدای شي زه خپل غواړم دوه اړخونو ته اشاره وکم یو سبک او بل فکر د سبک په لحاظ ډاکټر اکبر نیکمرغه ادیب دی مطلب دا چې خپل ژبه او خپل आवाज لري د جملو له طرز رانیولې د لغتونو تر استعمال پورې ډاکټر صاحب اکبر یو بیل دنیا لري د هر صاحب سبک لیکوال او شاعر غوندي د خپل خوشي کلمې لري مثلا په شعر کې کوکي او بلې زیات راځي په جمله جوړولو کې د پردو ژبو د منفي اثر په مقابل کې ډیر اساس دی پښتو سوچه کلمې خوشيږي خو کوشش کوي چې ښکلي پښتو کلمې انتخاب کړي ما خپل د ډاکټر صاحب اکبر د لوستلو او اوریدلو په برکت ځینې نوې پښتو کلمې زده کړې دي مثلا زه نه پوهېدم چې سپیازه څه ته وایي خو د ډاکټر صاحب اکبر له برکت مې دا کلمه زده کړه ښکلي کلمې ښایسته ژبه ښکلي تصویرونه که عالي فکر ونه لېږدوي نو هم د وزرماتې مرغۍ مثال لري د ډاکټر اکبر کمال دا دی چې د فکر په لحاظ هم ډیر څه لري د فکر یوه لویه خوبي دا ده چې اعتدال پکې دی د خپل ولس عقایدو ته تاریخ ته دودونو ته او ارزښتونو ته په ډیره درنه سترګه ګوري خو ورسره غواړي چې ټولنه یې آباده سوکاله او متمدنه وي غواړم د ډاکټر صاحب اکبر یو بیت له اوریدونکو سره شریک کړم دی وایي ستوري لاندې نه راځي برپسې خیبر یوسه یعنی خیبر به بر وي خیبر به لوی خیبر به د ارزښتونو د تاریخ د عظمتونو ځای خو د طبیعت قانون نه بدلیږي د فطرت اصول نه بدلیږي د طبیعت قوانین د تاریخ قوانین تغییر نه کوي داسې نه کېږي چې ستوري لاندې راشي بلکې که خپل عزت غواړو د خپلې ټولنې عزت غواړو د خپل وطن عزت غواړو نو
تمدن ته به مخه کوو، تهذیب ته به مخه کوو او د سبا په لوري به ګامونه اخلو او خیبر به مخ په بره روانه وو، ټولنه به مخ په بره روانه وو. نو د ډاکټر صاحب اکبر په شعرونو کې عالی افکار ډیر زیات دي او زه فکر کوم له دې نظر هم دغه کتاب او بلکې ټول اثار د مطالعې وړ دي او ډیر څه ورنه زده کیږي. ډاکټر اکبر پورې د پښتو ادب ډیر امیدونه تړلي دي. د شعر د نوي کتاب چاپ لوی زیری دی، خو دلته غواړم په خپله په ډاکټر صاحب اکبر هم یو څه ووایم. که د اکبر صاحب له شعره خپل اکبر ته راسو نو ګمان کوم ډیر کله پخوا دا خبره ما ورته کړې هم وه چې دی د رنسانس په زمانې اتلانو ته ورته یو کس دی. د رنسانس په زمانه کې ځینې داسې شخصیتونه پیدا شول چې له ساینس رانیولې تر انځورګري تر معماري په ډیرو ساحو کې وځلېدل. مثلا لیوناردو دا وینچي. ډاکټر اکبر که څه هم یو متخصص ډاکټر دی، طبیب دی، خو ورسره شاعر دی، ډرامه لیکونکی دی، ژورنالیست دی او کله کله آن د فلسفې په سمندر کې لامبي او مرغلرې راباسي. ډیر عمر او کامیاب ژوند ورته غواړم. استاد اسدالله غضنفر چې د ډاکټر اکبر صاحب د شعر په اړه خپل نظر سره شریک کړ. اوریدونکو د ډاکټر صاحب د کتاب نوم اتلې هیلې، دا به تاسو ته وایم چې دا نوم یې له څه جوړ کړی دی. که څه هم هیله او اتل خو دواړه د پښتو ټکي دي، خو هیله د ډاکټر صاحب لور ده او اتل یې زوی دی. او دا به هم درته وایم چې د ډاکټر صاحب دغه لور هیله چې د شاعري هم کوي او په انګریزي باندې شاعري کوي. نو د دې یو لنډکی نظم په انګریزي کې دی لیکلی، ډاکټر صاحب ژباړلی دی. خپرونه به فکر کوم په همدې پای ته ورسوو. دا شعر دی: څو هیلې څو سندرې، ته د وریځو له کېږدو نه بره ځیر سه، د بوډۍ د ټال په رنګ دې کسې رنګ کړه، د اسمان په کنګرو کې مرغۍ ناستې، د وږمو پلو یې نه تړي وزرې، د خوښیو له جنته را الوتې او په غوږ کې راته غلې زمزمه کړې، د آزاد سبا څو هیلې څو سندرې. او په تلو کې به دا هم درته وایم چې د ډاکټر اکبر صاحب یو بل زوی محمد سلیم چې ډاکټر صاحب محمد بولی، دی هم شاعر دی او په دې کتاب کې د محمد یو نظم هم ډاکټر صاحب ژباړلی دی. د خپرونې وخت هم دومره دی، له ډاکټر صاحب سره به بیا بل وخت هم خبرې کوو. ډاکټر صاحب له تاسې یوه نړۍ مننه چې راغلاست او په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ. تاسو نه هم مننه، د غضنفر صاحب نه مننه، د ټولو ملګرو نه مننه، د اوریدونکو نه مننه او د ډیوی ریډیو نه ډیره مننه. کور ودان. خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب. ګران اوریدونکو، د بل ډیوا د دې اونۍ وخت هم دومره و. تاسې چې هر چیرې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.